د اوسني وخت یو لوی حقیقت په دې ویډیو کې پروت دی. خپله د ځان سره وکړله لکه دوره پورې وخت زمونږ تېر شو او دلته کې به ناست پازو ساه جاتو په خپله ځان روکې تاسو غواړئ یلی نو بله ورځ به بیا را روان یم خو چپ شه په دې لاره باندې اسوېدی م تللی و بیا تر نن نه دې موږ نه لیدلی واپس نه دی راغلی ولې هلک چېرته روان دی هلک نه خبر نه مسلمانه غاړه ورکه اول ورسره میلاو شه په داسې لار روان دی که خیري که نه چې بیا به یې نه وینې ولې به مې نه وینئ بله ورځ به بیا راځم وی چپ شه په دې لاره چې څوک تللی دي بیا نه دي راغلي بیا تې غاړه واله هله ولې مړېږي څه مړ خو بیا هم ښایي بېرته را پیدا شي یو کني نه په مقبره کې قبر یې لړ شي صورت یاسین به ورته ووایي دوا به ورته وکړي دا دی چې په کومه لاره روان دی که نه دی کې خو د سړي قبر هم پته نه لګي بیخي روږ شي که نه روغ جوړ روږ شي نه روکېږم راځم به واپس چپ شه مه وایه دا ته چې بیا دا وایه که نه دا اړه مې راوچتېږي د دې تلي بیا نه دي راغلي ولې یورپ ته په غلا روان دی که څه حساب دی هغه هم ډېر ښایي په سلو کې خو دوه درې ورسي که نه دا دی چې په کومه روان دی که نه د دې تلي بیا نه دي راغلي روږ شي بیخي غاړه تې واله شه به زما غاړه ده چې وامې اخېسته دي خو دوره په پته یې پوه که چې ځي چېرته 100,000 روپۍ رانه قرض واغستې او ورته مې وویې لکه چې پرېږده ګورې دا ډېر ښه وخت تېرېږي بیا به روغ شي کوم ځای به درپسې ګرځو نو ته خپله انصاف وکړه چې د دې نه پس به دی بیا ته ووینې 100,000 روپۍ قرض واغېستې او که نه وخت لکه غاړه راکړه لکه غاړه راکړه د ژوند د مرګ هېڅ پته نه لګي چې بیا ملاقات کېږي او که نه دکه ورته وامه ځکه غیر الله دې ښه ساته بس چې بیا به دې ووینو او که نه ځان راسو دې تللی دی واپس نه راځي په دې لاره دانیالې هم تللی و بیا رانغی